زه به یو خبر وکړم یو زما زه کله کله کوم هم چې زما یو زوی دی هاشم نومېږي هغه اوس په نهم لسم کې په لسم کې دی خو هغه چې کله په درېیم څلورم کې و نو موږ په کوټه باندې پاس په دې چت باندې مو څه کار کوو نو هغه ته مې وایي چې ته په دې اندرپای باندې ور وخېږه لږ دې اواز وکړه دې خلکو ته چې پناه شي نو هغه زموږ سره په ګاونډ کې یو کور و زیات نه زیات نو مې دوی ته ووایه ورښکاره شه چې اواز ورته وکړي چې تاسو پناه شئ څنګه چې زموږ روایت دی نو هغه بر ور وختو ما ته یې شاته وکتل وایي څوک نشته مې چې څوک نشته هم خیر دی یو اواز وکړه چې پناه شئ نو بیا یې راپسې سټ راوګرځه وایي جینکۍ دي مې که خو دوی ته زه وایم که نه سړي بره کار ته خېږي نو ورته ووایه چې پناه شي بس دی ولاړ و او یو ساعت پس نو زه پرې پوه شوم مې راکوشه چې راکوشو مې په دې کې څه دي د غولې نه مې ورته مې پناه شئ او درې چغې مې ووالې نو هغه ما ته وایي د دې ځای نه خو هر سړی والي شي اوس زمونږ خبرې به خوږې مي او پستې به مي او ښایسته به مي خو چې کله په خپل محفل کې کېږي چې تله بام ته وکړي چې بیا خبرې ډېرې ګرانې شي زه د خپلو مشرانو د خپلو ښاغلو ډېر منندوی یم احسانمند یم او د دې انسټیټیوشن د ګلرنګ چې څومره هم د دې اونرز دي شاه وزیر خان جي صاحب دی خادم باچا دی غفار دی ډاکټر عباس دی څومره کشران څومره چې دي دی باندې مونږ کله کله پرې مونږ خپل بوجونه هم ورچو ډېر په خندا خوشحالۍ راسره وړي او کله کله مونږ ته هم حکم کوي مونږ یې هم تابعدار یو نو الله دې وکړي چې زمونږ دا ورورولي دا دوستي او دا خواږه ماښامونه او محفلونه همدغه شان ابادي ټول د نظر او د فکر خاونده دلته ناست دی زمونږ دا ښاغلي چې کوم شعر تاسو ته دلته اوري نو په دې کې دوه درې خبرې یو خو دا دی چې مونږ ریفریشمنټ دی انټرټینمنټ دی دلته سټوډنټس ناست دي هغه په خپل ځای خو په دې کې چې کوم پیغام دی په دې کې چې زمونږ دا مشران څه ویل غواړي په هغې باندې چې لاړ شي نو کله کله سوچ کوئ که شعر نیم درته په یاد شو چې د دې په شا باندې څه مقصد دی او څه پیغام دی که هغه ستاسو زړونو او دماغو ته پرېوته نو موږ به دا وګڼو چې زموږ د مشرانو خپل کار وکړو ستاسو ډېره مننه خوشحاله اوسئ